بسم الله الرحمن الرحیم. پرون دینه مخکې ویډیو کې مونږ د مسور کو مرکب سره کوم جوړ کړو، مونږ د تسلسل ډېر ښه روان دی ان شاء الله. نو مونږ موضوع دغه اړوند شروع کړې وه چې په مثال مونږ غواړو چې د لسم، یولسم، دولسم کیمیا په ښه ډول تدریس کړو. هغې نه مخکې ما وویل چې د لسم کیمیا لپاره اړین دي چې تاسو مخکې یو څه کیمیا لږه لږه زده وي. نو هغې دپاره مونږ څه لیکچرونه شروع کړي وو، بیا هم 2 لیکچره مخکې ورکړي، دا 3م لیکچر دی. نو حتما دغه 2 لیکچرې باید څوک چې کیمیا وایي او کیمیا سره بیخي بلد نه، دا د هغوی لپاره دي. او که څوک لږه کیمیا ویلی بیا که دا لیکچرونه هم نه ګوري، باک نه لري، خو مطلب ښه دي، ویې ګوري 2-3 ساعته ضایع کړي، خو انشاءالله دې کې ډېر څه زده کولی شئ. او بل دغه لیکچرونه چې ما ورکړي دي، که تاسو فکر وکئ دې نه مخکې ما د مرکبونو یو څو مرکبات مونږ جوړ کړل. دا لیکچر چې و، دا لیکچر به مونږ بیا هم حتما اپلوډ کوو چې مکمل لیکچر وي. مکمل لیکچر دا مطلب دغه موضوع ډېره غټه موضوع ده. نو دغه موضوع چې دا غټه موضوع ده، مونږ داسې وړه کړه دا موضوع، او مطلب تاسو سره لږ شانتې بلد شوئ. دا اوس هم چې مونږ کومې موضوعګانې وایو، دا موضوعګانې به مونږ لسم صنف کې وایو، په ښه ډول به وایو، سم به وایو او په تفصیلي ډول به وایو. اوس یې مختصر ډول مونږ لګیا یو، سیده نو مطلب تاسو ته یو مفکوره درځي، لږ لږ تاسو د کیمیا سره اشنا کیږئ. راځو په دغه تسلسل کې زمونږ نوې ویډیو بله درس چې دی یا لیکچر چې دی، هغه ته ښې اړونده دی، د اتوم باره کې دی. مونږ اتوم ته راورسېدو. سیده مخکې د دې چې تاسو د اتوم اړوند تاسو وغږیږو، نو اول خو مونږ دې نه مخکې اتوم تعریف کړی دی په 13 ویډیو کې. صحیح شو؟ هغه اوله ویډیو کې مونږ اتوم تعریف کړو چې د عنصر کوچنۍ ذرې ته مونږ څه وایو؟ اتوم ورته وایو، چې د هماغه عنصر خواص ولري. دا خو مونږ په 13 دغه کې څه وکړو؟ تعریف. اوس راځو د اتوم باره کې چې تاسو تر ټولو مهمې خبرې دي باید څو زده. 2 خبرې باید د اتوم باره کې تاسو حتما په یاد ولرئ. 2 خبرې. اوله خبره دا ده چې تاسو باید دا زده چې اتوم څو برخې لري. د اتوم برخې، د اتوم برخې باید تاسو زده چې اتوم څو برخې لري، یعنې اتوم څو برخو نه جوړ دی. دغه ډېره مهمه خبره ده، باید دې باندې پوهیږئ. او بل دویمه خبره چې تا ته زده باید هغه څه شی، د اتوم اساسي ذرې، د اتوم اساسي ذرې، دا باید تاسو 100% مخکې د دې چې لسم صنف ته لاړ شئ، تاسو باید له دې سره څنګه وئ؟ بلد وئ. چې دې سره بلد وئ، انشاءالله بیا هېڅ مشکل نه جوړېږي. راځو تر ټولو اسانه خبره، اول دا خبره کوو چې اتوم څو برخې لري. نو اتوم 2 برخې لري. اتوم څو برخې لري؟ 2 برخې لري. یو چې دا څه شی دی؟ یو چې دا هسته ده، او بل څه دي؟ مدارونه یا الکترونیکي قشرونه. الکترونیکي قشرونه. بس دا د اتوم برخې دي، یعنی دا د اتوم د دې 2 برخو نه جوړ دی. یو چې دی څه دي؟ هسته ده، او بل څه دي؟ مدارونه دي. ځکه زه درته اوس دلته رسموم، د اتوم برخې درته زه دغه ځای کې رسموم. فرض مثال تاسو دا یو اتوم فرض کړئ. نو دې ته وایو د مرکز کې چې د دې ته وایو څه؟ دې ته وایو هسته ورته وایو. او دغه خطونه چې کوم تاو شوي دي ته وایو الکترونیکي قشرونه یا مدارونه. مدارونه ورته وایو. انشاءالله دې ځای پورې به مشکل نه وي. ګوره اتوم 2 برخې لري، ډېرې اسانې خبرې دي. دا اتوم 2 برخې لري، یو هسته ده او بل مدارونه. دا مرکز کې چې دا هسته ده، او دا ګیر چاپېره چې دې ته وایو الکترونیکي قشرونه یا مدارونه. راځو بله خبره تر ټولو د اتوم باره کې چې تاسو یاده لرئ، هغه څه شی ده؟ هغه د اتوم اساسي ذرې دي. د اتوم اساسي ذرې دي. اتوم 3 اساسي ذرې لري. څو؟ 3 اساسي ذرې لري چې عبارت دي له پروتون، نیوترون او الکترون. یو پروتون دی، بل نیوترون دی او بل الکترون دی. دا د اتوم اساسي ذرې دي. دغه 3 د اتوم اساسي ذرې دي. بیا وایي اتوم 2 برخې لري او 3 اساسي ذرې لري، چې اساسي ذرې د پروتون، نیوترون او د الکترون څخه عبارت دي. او د اتوم برخې چې دي یو هسته ده او بل مدارونه دي. بل باید تاسو په دې وپوهېږئ، تر ټولو دا ډېرې اسانې خبرې دي. اول ګورئ د دې پروتون، نیوترون او الکترون باره کې باید تاسو څو خبرې زده کړئ. اول باید دا زده کړئ چې دا پروتون چې دی، چې تاسو د پروتون نوم واخلئ، تاسو باید په ذهن کې 2 خبرې راشي.
دوه خبرې باید حتما ستاسو په ذهن کې راشي چې کله د پروتون نوم واخلئ. اوله خبره باید ستا ډایرکټ ذهن ته راشي چې د چارج څنګه دی، چارج د نیګا نه دا څنګه دی، مثبت دی. د چارج د نیګا نه دا څنګه دی، مثبت دی. دویمه خبره چې تا سره راځم د نور چارجونه وایم چې د چارج نیګا نه دا مثبت دی. چې د نیوترون نوم واخلې ستا په ذهن کې باید دغه خبره ډایرکټ راشي چې دا خنثی چارج دی. د چارج څنګه دی، صفر دی. دا چارج نه لري، خنثی چارج صفر، چارج خنثی یا صفر یا چارج نه لري، درې وړه معنا لري. چې کله ستا په ذهن کې څوک راشي، الکترون، نو ستا باید په ذهن کې دا راشي چې د چارج څنګه دی، منفي دی. درېمه خبره، پروتون مثبت چارج لري، نیوترون خنثی دی او الکترون منفي دی. صحیح شوه؟ راځو چې دویمه مهمه خبره چې کم از کم ته چې لسم سیم کیمیا ته ځې زده کوې، تا باید دا خبره 100% زده یې چې پروتون چې دی دا په هسته کې موقعیت لري. دا چیرته موقعیت لري؟ په هسته کې موقعیت لري، یعنې دا په هسته کې شتون لري. او نیوترون چیرته موقعیت لري؟ دا هم چیرته شتون لري؟ هسته کې. او موږ ویلې چې دغه مدارونه زموږ وایو الکترونیکي قشرونه، دا چیرته موقعیت لري؟ په مدار کې. چیرته؟ مدارونو کې څه شتون لري؟ الکترونونه. ګورې که دغه دلته موږ رسم کړو. بله چې درېیمه خبره ستا په ذهن کې راځي، ته باید دا یاد ولرې. ګوره پروتون دا د پی نه شروع کېږي. دې ته څه وایو؟ پروتون. انګلیش کې ورته پروټان وایو. صحیح ده؟ پروټان، نیوټران، الکتران. نو دا چې دی په پی شروع کېږي، نو دا په کوم توري ښودل کېږي؟ په پی توري ښودل کېږي. صحیح شوه؟ نیوترون چې دی دا په ان توري، خو کوچني ان باندې، ښه غټ ان باندې نه ښودل کېږي. او الکترون په الکترون په ای نه شروع کېږي، نه دی دا وایو په ای توري باندې ښودل کېږي. دا خبرې باید ستا زده یې. ګوره درې خبرې در سره زده کړه، ډېرې خبرې در سره مه زده کوه د پروتون، الکترون، نیوترون باره کې. دغه درې خبرې صرف در سره زده کړه. پروتون مثبت چارج په هسته کې موقعیت او په پی توري سره ښودل کېږي. نیوترون خنثی په هسته کې موقعیت او ان توري سره ښودل کېږي، ځکه د ان نه شروع کېږي. او الکترون چې دی د ای نه شروع کېږي، نو ځکه دته وایو الکترون. ګورئ دغه چې دی پروتون سره کوم دغه کېږي؟ پروتون. دته په انګلیش کې پروټان ویل کېږي. نیوترون ته څه ویل کېږي؟ نیوټران. او دغه ته چې دی الکترون ته چې دی څه ویل کېږي؟ الکترون ته الکتران. نو ګورئ دې یې دا په پی ښودل کېږي، دا په ان ښودل کېږي او دا په ای باندې ښودل کېږي. دا خبرې ډېرې مهمې دي، دا باید ستا زده یې. که موږ په یو شیما کې دا وښایو یا په یو شکل کې دا وښایو، د اتوم په شکل کې، فرض مثال دا موږ رسم کړی دی، نو پروټونونه چیرته شتون لري؟ یا پروتونونه په هسته کې. نیوترونونه چیرته شتون لري؟ په هسته کې. الکترونونه چیرته موقعیت لري؟ په مدارونو کې. صحیح شوه؟ پروتونونه چیرته موقعیت لري؟ په هسته کې. نیوترونونه چیرته موقعیت لري؟ په هسته کې. الکترونونه بیا چیرته موقعیت لري؟ په مدارونو کې. ځکه ګوره دلته ما د یو کلمه استفاده کړه، الکترونیکي قشرونه، یعنې چېرته چې الکترونونه شتون لري. چېرته چې الکترونونه شتون لري. نو ګوره الکترونونه چې هسته په دغه کې واچوه، په مدار کې پاتې شوه هسته. اتوم په دوه برخې لري. نو هسته چې پاتې شوه، دواړه کم شیان چې پاتې دي، یا که پروتونونه او نیوترونونه، هغه چېرته موقعیت لري؟ په هسته کې. راځو انشاءالله دې ځای پورې به مشکل نه وي. صحیح ده؟ به دومره خبرې در سره زده کوي. ښه یو خبره که څوک زده کوي، فرض کړه مثال کې نور هم لږ ورپسې لږ دقیق ځي او لږ نور هم ورسره همدغې وخت کې د مخکې د دې چېرته لاړ شو ځان ته درس اسانه کوي، نو دومره زده کړه در سره چې زموږ په نصاب کې الکترون چا کشف کړی؟ زموږ د نصاب د مطابق الکترون صرف کشف کوونکي نوم یې در سره زده کړه، ځکه دا درته په درد خوري. مخکې درته لږ درس اسانه وي. کله چې لسم ته ځو دا به ډېر اسانه وي. دا تامسن کشف کړی. چا؟ تامسن کشف کړی. نیوترون چا کشف کړی؟ دا چادویک کشف کړی. چا؟ چادویک کشف کړی. او دغه چې دی دا پروتون چې دی دا چا کشف کړی؟ ما د هندي کتاب کې لیکلي دي چې دا ګولډسټین کشف کړی، خو ما چې کله په انټرنیټ کې سرچ کوو هلته چې څوک رالی، هلته بیا رادرفورډ رالی. چې رادرفورډ، او فکر کوم زموږ د نصاب مطابق هم رادرفورډ دی. رادرفورډ دی. بس چې دومره دې زده یي. ګوره اتوم دوه اساسي برخې لري. یوه چې ده څه ده؟ اتوم دوه اساسي برخې لري چې یو هسته ده بل مدارونه دي.
اتوم درې اساسي ځلې لري چې یو پروتون دی، بل نیوترون دی، بل الکترون دی. بل دومره دی باید زده چې څوک چېرته موقعیت لري او څه رقم چارج لري. چې دا خبرې د زده وي انشاءالله تعالی هېڅ مشکل درته نه جوړېږي. ها دې کې خو انشاءالله مشکل نشته. راځو مخکې درس ته ځو. سیده چې موږ ته باید زده یي کوم درسونه. بل باید ستاسو دا زده یي چې موږ بل په دغه سلسله کې موږ څه لرو؟ بل اتومي نمبر او بل چې دی چې اتومي کتله. دغه دوه مهم موضوعګانې دي چې دا باید زموږ مخکې چې لسم ته لاړ شو باید مخکې زموږ لږ دې دغه سره څنګه یو اشنا وي. اول وایو اتومي نمبر وایو. سیده تر ټولو مهمه چې زه د اتومي نمبر اړوند دا مهمه ګڼم هغه څه دی، هر اتوم چې دی اتومي نمبر لري. ها او ګوره هر عنصر د اتومونو نه جوړي. دا موږ تاسو ته وویلې هر عنصر څه نه جوړي؟ د اتومونو نه جوړي. او هر اتوم چې دی بیا اتومي نمبر لري او هر اتوم چې دی اتومي کتله هم لري. نو داسې وایو اول چې دی اتومي نمبر اړوند زه یاد لرم هغه به دا چې اتومي نمبر په زد توري سره ښودل کېږي. کوم توري سره ښودل کېږي؟ د زد توري سره ښودل کېږي. دا ډیره مهمه خبره ده. او اتومي کتله چې دا تر ټولو مهمه خبره ده، دا د ا توري سره ښودل کېږي. ا به کوچنی نه لیکي، ا به غټه لیکي. صحیح شوه؟ او دا په زد توري سره ښودل کېږي، غټ زد لیکلی شي. او دا په ا توري سره ښودل کېږي. صحیح شوه؟ دا تر ټولو مهمه خبرې دي. که څوک انګلیسي نومونه زده کوي دې ته اټامیک نمبر ویل کېږي او دې ته اټامیک ماس ویل کېږي. صحیح شوه؟ یا ماس نمبر هم ورته ویل کېږي. راځو تر ټولو مهمه خبره چې په اتومي نمبر کې زما یاد وي هغه څه شی دی؟ هغه تر ټولو مهمه خبره دا داسې په هسته کې د پروتونونو د چا؟ پروتونونو مجموعې ته شته؟ مجموعې ته اتومي نمبر ویل کېږي. په هسته کې د پروتونونو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ د یو اتوم د پروتونونو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ چې د هر اتومي سیده هغې مجموعې ته څه ویل کېږي؟ اتومي نمبر ورته ویل کېږي. فرض مثال ما سره یو اتوم دی. صحیح شوه؟ په هسته کې هسې پروتونونه وي چې د هغې مجموعې ته څه ویل کېږي؟ اتومي نمبر. فرض مثال ما سره یو اتوم دی، دا په هسته کې 10 پروتونونه دي. نو د اتومي نمبر څو دی؟ 10 اتومي نمبر لري. فرض مثال بل اتوم دی، د هغه په هسته کې یو پروتون دی، نو د اتومي نمبر څو دی؟ یو دی. که په هسته کې 20 پروتونونه وي نو د اتومي نمبر څو دی؟ 20 دی. فرض مثال د دې اتوم که تاسو وګورئ، فرض مثال هسته کې پروتونونه او نیوترونونه دي. فرض مثال یو پروتون، 2 پروتون، 3 پروتون، یو نیوترون، 2 نیوترون. فرض مثال تاسو نه که زه پوښتنه وکړم دا یو اتوم فرض کړئ، نو د ده اتومي نمبر به څومره وي؟ طبعا څو دی؟ موږ ویل چې په هسته کې د پروتونونو مجموعې ته څه وایو؟ اتومي نمبر وایو. دا اتوم چې دی 1 2 3 پروتونه لري، د ده اتومي نمبر څو دی؟ 3 دی. صحیح شوه؟ داسې پورې خو مشکل نشته. بل راځو اتومي کتله. اتومي کتله چې ته ویل کېږي په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته اتومي کتله ویل کېږي. اتومي کتله ویل کېږي. ګوره که دا اتوم فرض کړم که نه، فرض که مثال که دا زه یو اتوم فرض کړم، نو موږ داسې وایو اتومي کتله داسې وایو چې د پروتونونو او نیوترونونو د دواړو په هسته کې چې کوم شیان دي، ما دې نه مخکې وویل چې په هسته کې هم پروتون دی هم نیوترون دی. د دې هسته کې چې کوم مواد دي چې دا مجموعه راغونډه کړي، همدې ته موږ څه وایو؟ اتومي کتله ورته وایو. صحیح ده؟ پروتون جمع نیوترون ته بیا څه وایو؟ اتومي کتله ورته وایو. نو یا د کتلې نمبر ورته وایو. صحیح ده؟ اتومي نمبر په هسته کې د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، څومره پروتونونه چې لري. او فرض مثال دغه اتوم چې دی څو اتومي نمبر لري؟ یعنې زد څو لري؟ که تاسو ورته فکر وکړئ دا زد ټیش ته ویل کېږي، اتومي نمبر ته ویل کېږي. او په هسته کې د پروتونونو یوازې د پروتونونو مجموعې ته څه وایو؟ اتومي نمبر. نو د دې اتوم په هسته کې څو پروتونه دي؟ 1 2 3 دی. نو د دې اتومي نمبر څو دی؟ 3 دی.
که د اتومي کتله یا د کتلې نمبر که هغه درنه زه وپوښتم نه هغه څو راځي د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته باید شی وایو اتومي کتله ورته وایو. لکه دې کې 3 پروتونه دي او 2 نیوترونه دي، دواړه چې سره راجمع کړو 3 جمع 2 څو راځي 15 راځي. نو د اتومي کتله څومره ده 15 ده. ګوره یو بل مثال کې حل اوسئ دا فرض کړئ مثال یو بل موږ رسمو تاسو ښه پوه شئ. دغه دی فرض کړئ مثال دلته یو پروتون 2 پروتون 3 پروتون 4 پروتون نیوترون 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 نیوترون. فرض مثال که ما تاسو ګوئ چې د دې اتوم اتومي نمبر څو دی، اتومي نمبر یعنی زیډ څو دی، زه به څوک شمارم یوازې پروتونونه 1 پروتون 2 پروتون 3 پروتون او 4 پروتون. نو اتومي نمبر یې 4 دی ځکه په هسته کې 4 پروتونونه دي دغه اتوم. د دې کې نیوترونونه څو دي، نیوترونونه فرض کړئ مثال کې تاسو نیوترونونه وشمارئ 1 2 3 4 5 نیوترونونه وشمارئ. که زه درنه پوښتنه وکړم وښئ، که زه درنه پوښتنه وکړم چې د دې اتومي کتله څومره ده، نو ته به ماته څه شی وایې چې څومره ده 1 2 3 4 4 پکې پروتونه دي. موږ ویل چې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته څه شی وایو اتومي کتله ورته وایو. نو 4 پکې پروتونه دي او 15 1 2 3 4 5 5 پکې نیوترونه دي، دا ټول څو راځي 9 راځي. نه د اتومي کتله څومره ده 9 ده. صحیح شوه، مشکل خو دې ځای پورې نشته. صحیح شوه، یوازې د پروتونونو مجموعې ته څه شی وایو اتومي نمبر او د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته څه شی وایو اتومي کتله ورته وایو. یو تر ټولو مهمه خبره ګورئ دا سره زده کړئ، اتومي نمبر په زیډ ښودل کیږي او اتومي کتله په ا توري سره ښودل کیږي. که زه تاسو نه پوښتنه وکړم په عامه اصطلاح باندې چې ووایم چې فرض مثال یو اتوم دی د هغه په هسته کې 3 پروتونه دي او 4 پکې نیوترونه دي، نو د اتومي نمبر څو دی، اتومي نمبر یې ګوره څو راځي 3 راځي. صحیح شوه، ځکه چې په هسته کې 3 پروتونه دي او اتومي کتله څومره راځي څو راځي دغه راځي 7 راځي، ځکه 4 دانې نیوترونه لري او 3 پروتونه لري، دواړه چې مجموعه راجمع کړم څو راځي 7 راځي. نو ځکه مونږ وایو چې دا څومره دغه لري اتومي کتله 7 لري. صحیح شوه. بس مثال یو بل سوال کوم چې اتومي نمبر فرض مثال د په هسته کې 10 پروتونه دي او 20 پکې فرض مثال 11 پکې نیوترونه دي، نو د اتومي نمبر څو دی اتومي کتله څه ده. نو ګوره چې 10 پکې پروتونه دي نو اتومي نمبر یې څومره دی 10 او اتومي کتله څو راځي 21 راځي، ځکه دواړه جمع کم څو راځي 21 راځي. صحیح شوه، دې ځای پورې خو مشکل نشته. اوس بله خبره فرض مثال تاسو نه پوښتنه کوم انټرچینجبلی موږ دغه لږ سوال تغیرو داسې کوم که د چا اتومي نمبر 10 وي د دې معنا څه ده، د دې معنا دا ده ګوره موږ ویلې چې په هسته کې د پروتونونو مجموعې ته څه وایو اتومي نمبر ورته وایو. چې د چا اتومي نمبر 10 دی نو دې نه معنا دا ده چې د په هسته کې 10 پروتونونه دي. څومره 10 پروتونونه دي پکې. ګوره چې هر چا درته ویل چې د یو اتومي نمبر دومره دی نو ته ډایرکټ په دې پوه شه چې اتومي نمبر تعریف موږ داسې کړی چې دا د پروتونونو مجموعه ده. نو موږ به وایو فرض مثال 10 اتومي نمبر دی نو دا باندې څومره 10 پېتی شي 10 به د په هسته کې پروتونونه شتون لري. فرض مثال د اتومي نمبر ګوره 3 دی کنه، مونږ وویل نه مخکې مونږ د دې اتوم لپاره ویلې چې د اتومي نمبر 4 دی. څو دی 1 2 3 4 نو د په هسته کې څو پروتونه دي 4 دي. اتومي نمبر او د پروتونونو مجموعه چې ده دا یوه خبره ده، پروتونونو شمیر یا د پروتونونو مجموعه څنګه ده یوه خبره ده. اتومي نمبر چې د چا څومره وویلې ته باید یو خبره ډایرکټ په ذهن کې راشي چې اتومي نمبر خپله څه ته ویل کېږي د پروتونونو شمیر ته ویل کېږي. نو چا اتومي نمبر 20 نو د هغه په هسته کې به 20 پروتونونه وي. صحیح شوه، دې ځای پورې خو مشکل نشته. راځو دلته فرض مثال لږ مخته ځو. صحیح ده، لږ مخته ځو. سره که موږ کولی شو د یو اتوم ذرات پیدا کړو چې دې اتوم کې څومره پروتونونه دي څومره نیوترونونه دي او څومره الکترونونه دي. دغه ټول ذرات چې دي دوه شیانو نه پیدا کېږي، اتومي نمبر او اتومي کتلې نه. صحیح شوه. راځو یو اتوم عموما په دا ډول ښودل کېږي. فرض مثال یو عنصر دا ډول ښودل کېږي، اتوم خپله عنصر چې دی د اتومونو نماینده دی یا د اتوم نماینده عنصر دی موږ چې دغه کې لیکو. صحیح شوه، داسې ویل کېږي چې اتوم د عنصر نمایندګي ده او که اتوم د یو باک نه لري 4 رقم یې وایي. صحیح ده. راځو فرض مثال زه لیکم کلوري یو اتوم کو لیکئ، فرض مثال ایکس اتوم لیکئ. صحیح شوه، یا عنصر لیکئ. د دا باید داسې نمایندګي کوئ، ای به پاس لیکئ اتومي کتله او زیډ به دې ځای کې لاندې لیکئ. یو اتوم په دا ډول ښودل کېږي. دلته به د هماغه اتوم سمبول لیکل کېږي، دې ځای کې به اتومي نمبر او دې ځای کې به اتومي کتله لیکل کېږي. لکه فرض مثال زه لیکم
مونږ چې څومره عناصر ویلي دا د اتومونو نه جوړ دي او هر اتوم چې دی اتومي نمبر او اتومي کتله لري. فرض مثال زه لیکم دې ځای کې کلورین لیکم. کلورین 19 اتومي نمبر لري او 15 اتومي کتله لري. نو زه به داسې لیکم 19 په دې ځای کې اتومي نمبر دی او 15 اتومي کتله ده. فرض مثال یو بل لیکم هایدروجن لیکم. نو هایدروجن یو اتومي نمبر دی او یو اتومي کتله ده. دا اتومي نمبر دی، دې نه به ته ډایرکټ پوهېږي چې دا څه دی، زیډ دی، دا اتومي نمبر دی. او دا پاس چې دی دا څه دی، اتومي کتله ده. فرض مثال یو بل لیکم، لکه فرض مثال لیکم هیلیوم 2 او 4. دا د اتومي نمبر څو دی؟ طبعا لاندې کوم دی، کوم چې کم نمبر کې دی، کوم چې کم. فرض مونږ ویلې یوازې د پروتونونو شمېر ته څه وایو؟ اتومي نمبر. خو د پروتونونو او نیوترونونو شمېر ته بیا څه وایو؟ اتومي کتله. طبعا د اتومي نمبر به څنګه وي؟ کم وي، او اتومي کتله به څنګه وي؟ زیاته به وي. نو دا څومره دی؟ دا څه دی؟ پروتون جمع. دا د چا شمېر دی؟ دا اتومي نمبر دی. او دا څه دی؟ دا زیډ دی. او دا څه دی؟ ا دی. دا څه دی؟ زیډ دی. او دا څه دی؟ ا دی. دا اتومي نمبر دی. دا اتومي کتله ده وخی. دا اتومي کتله ده او دا اتومي نمبر دی. دې کې به تاسو غلط نشي. صحیح شو؟ دا څه دی؟ اتومي کتله ده او دا څه دی؟ دا 2. دا اتومي نمبر دی. دې نه اتومي نمبر نه ماته څه معلومیږي؟ دا د چا شمېر دی؟ دا د پروتونونو مجموعه ده. او اتومي کتله د چا مجموعه ده؟ د پروتونونو جمع نیوترونونو مجموعه ده. ګوره که زه لیکم چې اتومي دا لیکم یعنی هیلیم لیکم، د دې مطلب دا دی چې د هیلیم اتومي نمبر 2 دی. نو د دې مطلب دا دی چې د په هسته کې 2 پروتونه دي. چې د هیلیم اتومي کتله 4 ده. څو ده؟ 4 ده. نو د هیلیوم په هسته کې د پروتونونو او د نیوترونونو مجموعه څومره ده؟ 4 ده. بس دغه خبره د سره زده کړه. مشکل خو دې ځای پورې نشته. فرض مثال زه لیکم که نه، که زه تا نه پوښتنه وکړم دا چې دی دا څه دی؟ اتومي کتله ده. نو دا د چا اتومي کتله مطلب څه؟ دا دغه د کلورین د پروتونونو او د نیوترونونو مجموعه ده په هسته کې. که زه تا نه پوښتنه وکړم چې دا څه دی، ته به ماته وایې چې دا د کلورین اتومي نمبر دی. او د دې مطلب دا دی چې د په هسته کې دومره پروتونونه دي. 19 پکې څه دي؟ د په هسته کې پروتونونه دي. دې پورې مشکل نه وي. فرض مثال راځو یو بل لیکو چې لږ ښه پوه شي. خاص د مثالونه په دې ډېر کوم مثال کې انسان ډېر ښه پوهېږي، ډېر ښه سر پرې خلاصېږي. فرض مثال زه لیکم کیلسیم 40 او 40. د دې مطلب دغه دی چې د کیلشیم اتومي نمبر څو دی؟ 0 دی. او اتومي کتله یې څومره ده؟ 40 ده. د دې مطلب دا دی چې د په هسته کې څو پروتونونه دي؟ 0 پکې پروتونونه دي. ځکه چې اتومي نمبر موږ خپله د پروتونونو شمېر ته وایو. ګورئ دا خبره سره زده کړئ ښه. دا زیډ چې دی خپله پی ده. دا زیډ خپله څه دی؟ پی ده. پی څه پروتونونه دي. اتومي نمبر خپله د پروتونونو شمېر دی. صحیح شوه؟ او دا بل څه دی؟ دا 40 څه دی؟ دا د پروتون جمع نیوترون دی. پروتون جمع نیوترون دی. مشکل خو دې ځای پورې نشته. صحیح ده؟ انشاءالله دې خو مشکل نشته. که څوک مانه پوښتنه وکړي، فرض مثال یو سوال څوک راکړي، فرض مثال دغه سوال راکړي چې ووایي فرض مثال پوټاشیم، فرض مثال پوټاشیم 19 او 40. ما ته وایي چې د دې اتومي نمبر څو دی؟ زه به ورته زیډ به مساوي کړم. اتومي نمبر یې څومره دی؟ 19 دی. که ما ته وایي چې د اتومي کتله څومره ده؟ زه به ورته وایم څو ده؟ 40 ده. دې پورې خو مشکل نشته. یو شی موږ بل هم پیدا کولی شو که تاسو فکر وکړئ. دا خو زیډ اتومي نمبر دی. څومره دی؟ 19 دی که نه؟ او دا ا اتومي کتله ده 40 ده. کوم فکر کړی موږ وویل چې اتومي نمبر خپله د پروتونونو شمېر ته وایو. نو موږ وایو چې د پوټاشیم په هسته کې څو پروتونونه دي؟ پروتون مساوي دی د چا سره؟ د 19 سره. ځکه دغه زیډ چې دی خپله د پروتونونو شمېر سره څنګه وي؟ مساوي. یعنې په دې په پوټاشیم کې موږ 3 خبرې زده کړې. یو پکې دا زده کړه چې د په هسته کې 19 پکې څه دي؟ پروتونه دي. 19 اتومي نمبر دی. دغه چې دی اتومي کتله یې 40 ده او پروتونونو شمېر یې څومره دی؟ 19 دی. اوس به دا نورې ذرې به سره کم پیدا کوي. فرض مثال نیوترون به سره کم پیدا کوي. نیوترون به دا رقم پیدا کوي. ښه، نیوترون به دا رقم پیدا کوي. اتومي نمبر منفي اتومي کتله منفي اتومي نمبر. دا ولې؟ ګوره دا چې دی که نه دا پاس، دا ولې داسې کوو؟ دا پاس چې دی څه دی؟ اتومي نمبر دی. یعنې دا د چا شمېر دی؟ د پروتون او د نیوترونونو څه ده؟ مجموعه ده. او که دې لاندې ته وګورو دا چې شی دی دا د پروتونونو شمېر دی. دا 19 د پروتونونو شمېر دی او دا د دواړو شمېر دی.
دا د دواړو مجموعه ده او دا یوازې د پروتونونو شمیر دی. که زه غواړم چې دې کې د نیوترونونو ګوره پروتونونه خو ماته معلوم شو چې نورلس دي که نه. اوس د دوو شیانو مجموعه چې دا فرض مثال څو ده 40 ده، هغې کې یو چې دی څومره دی نورلس دی، نو دا بل به څومره شي. ګوره دې خبرې ته ښه دې سوال ته پوښتنه دا سوال صحیح در سره واوره بیا درنه په ژوند نه هېرېږي. ګوره د یو فرض مثال د پروتونونو شمیر خو نورلس دی او د دواړو پروتون جمع نیوترون دلته ورسره د همدا پروتونونه همدې هسته کې شته، دا نورلس پروتونونه دي. نو دا پاسې دا چې دې سره څو کم عدد جمع شوی دی چې دا 40 شوی دی، نو هماغه عدد څه شی دی؟ هماغه عدد زموږ څه شی دی؟ نیوترونونه دي. ګوره که ته فرض مثال پروتونونه خو دلته نه بدلېږي نو یوازې نیوترون شو. نو که زه داسې وکړم د دې اتومي کتلې نه اتومي نمبر لرې کړم، یعنی اتومي کتله خو د پروتونونه جمع نیوترونونه دي او دا څه شی دي؟ پروتونونه دي. دا پروتون جمع نیوترونونه دي او دا څه شی دی؟ دا یوازې څه شی دي؟ پروتونونه دي. دا یوازې پروتونونه دي. نه که د دې دواړو مجموعې نه زه یوازې دا پروتونونه څه کړم؟ لرې کړم. پروتونونه ترېنه څه کړم؟ لرې کړم. نو ماته به نیوترون پاتې شي که به پاتې نه شي؟ که د ریاضیکي حساب نه یې وګورو ګوره موږ سره څه کېږي؟ داسې کېږي پروتون جمع نیوترون، پروتون په خپل ځای او نیوترون په خپل ځای. دا منفي دلته ضرب کړم دا به منفي شي، دا منفي پروتون د منفي نیوترون سره خلاص شی پاتې کېږي؟ نیوترون پاتې کېږي. د ریاضیکي حساب نه هم څنګه دی؟ صحیح دی. دلته څوک فرض مثال دا چې دی دا رقم کېږي. صحیح ده. ځینې خلک دا پروتون او نیوترون ته دغه لګوي باک نه لري، تاسو یې بیخي لګوئ یم. صحیح شوه؟ دا باک نه لري، که څوک یې لګوي که څوک نه لګوي. صحیح شوه؟ دغه باک نه لري، دا مجموعي معنا ورکوي. بس صرف دې باندې پوه شه چې دا پی چې ما لیکلي دا د پروتونونو شمېر دی. دومره در سره یاد کړه. دا که اوم نه لیکئ باک نه لري. صحیح شوه؟ ښه راځو چې شته فرض مثال اوس موږ یو بله خبره هم زده کړه. که د یو اتوم د نیوترونونو شمېر پیدا کوو د اتومي نمبر نه به اتومي کتله کټ کوو یا به د اتومي کتلې نه به د پروتونونو شمېر څه کوو؟ لرې کوو. خپل اتومي نمبر خپله د پروتونونو شمېر ته ویل کېږي. صحیح شوه؟ اوس که په دې سوال کې ماته څوک ووایي چې د نیوترونونو شمېر پیدا کړه، د چا؟ همدې سوال کې د نیوترونونو شمېر، نو زه به څه کوم؟ 40 منفي 19. نه نیوترونونو شمېر به څومره شي؟ 40 نه چې 19 لرې کې 21 نه راځي، نو د نیوترونونو د ده په هسته کې څومره دي؟ 19 پکې نیوترونه دي. دې ځای پورې خو مشکل نشته. فرض مثال که دغه اتوم کې زه وغږېږم، فرض مثال د کلورین کې زه وغږېږم. صحیح شوه؟ څو سوالونه به سر په سر حل کړو دلته کې غوږ ونیسئ. فرض مثال کلورین کې 19 او 15. دې کې د پروتونونو شمېر څومره د ده اتومي نمبر څومره دی؟ اتومي نمبر زد یې 19 دی. دې کې اتومي کتله څومره ده؟ پکې 15 شته. په دې کې د پروتونونو شمېر څومره دی؟ پروتونونو شمېر خو موږ ویلو چې اتومي نمبر ته وایو چې د چا څومره اتومي نمبر وي د هغه به هغومره اتومي کتله وي، د هغه به هغومره د پروتونونو شمېر وي. چا چې څومره اتومي نمبر وي هغومره به د پروتونونو شمېر وي. د ده اتومي نمبر چې 19 دی نو 19 د پروتونونو شمېر هم دی. که د نیوترونونو شمېر پیدا کوو موږ ویلي دي چې د اتومي نمبر نه به اتومي کتله څه کوو؟ د اتومي کتلې نه به اتومي نمبر څه کوو؟ لرې کوو. اتومي کتله منفي اتومي نمبر 15 منفي 19 څومره راځي؟ 18 راځي. صحیح شوه؟ نو د ده کې څو د کې اتومي نمبر یې دومره دی، اتومي کتله یې دومره ده، پروتونونو شمېر یې 19 دی او نیوترونونو شمېر یې 18 دی. فرض مثال که ماته څوک وایي چې هایدروجن کې پیدا کړئ یو او یو کې د اتومي نمبر اتومي کتله د پروتونونو شمېر او د نیوترونونو شمېر څه پیدا کړه، نو د کې د اتومي نمبر یې څومره دی؟ زد. دغه لاندې چې کوم دی دا اتومي نمبر دی یو. اتومي کتله یې څومره ده؟ مونږ ویلې ا. اتومي کتلې ته ا وایو. څومره راځي؟ اپاس یو. د پروتونونو شمېر یې څومره دی؟ په هایدروجن کې څو پروتونه دي؟ یو پکې پروتون دی. په هایدروجن کې څو نیوترونه دي؟ د اتومي کتلې نه یې اتومي نمبر څه لرې کړه. اتومي کتله منفي اتومي نمبر یو منفي یو څومره دی؟ 0. د کې نیوترون شتون نه لري. په هایدروجن کې نیوترون شتون نه لري. فرض مثال تاسو یو سوال څوک داسې هم کولی شي، سیده یو سوال درته دا ډول هم راتلی شي. باید دغه د سره صحیح دی دا کنسپټ ته بیا کلیر کېږي، سیده بیا ته پوهېږي، صحیح پوهېږي. فرض مثال سوال داسې هم درته راتلی شي چې یو اتوم دی، فرض مثال درته وایي، فرض مثال تا ته وایي چې فرض مثال هیلیوم درته وایي هیلیوم اتومي نمبر درته 2 درکوي او اتومي کتله درته فرض مثال 4 درکوي. تا ته وایي د ده پروتونونو شمېر نیوترونونو شمېر پیدا کړه. نه د پروتونونو شمېر د ده څومره راځي؟ ګوره موږ اتومي نمبر ته خپله څه شی وایو؟ د پروتونونو شمېر د پروتونونو شمېر 2 دی. که زه غواړم چې د ده څه پیدا کړم؟ الکترونونو د نیوترونونو شمېر پیدا کړم. چا؟ د نیوترونونو شمېر پیدا کړم. نه زه به د اتومي کتلې نه اتومي نمبر څه کړم؟ لرې کړم. 4 منفي 2 څو راځي؟ 2 راځي. دا سوال هم څوک درکولی شي عبارتي بڼه. مشکل خو نشته. سیده دې ځای پورې راځو. اوس راځو
تر ټولو مهمه خبره کېدای شي د سوال هم درکړي ښه د سوال درکړي چې یو اتوم دی فرض مثال درته وایي چې فلورین درکوي 9 او 19 درکوي داسې نه درکوي ښه داسې درکوي فلورین اتومي نمبر یې څومره دی اتومي نمبر نه درکوي ښه اتومي کتلی 19 ده او د پروتونونو شمېر یې څومره دی پروتونونو شمېر یې څومره دی شمېر یې فرض مثال درته وایي څومره دی 9 دی تا ته وایي څه پیدا کړه د نیوترونونو شمېر یې پیدا کړه د نیوترونونو شمېر موږ داسې ویلی شو ښه چې اتومي کتله منفي څه د پروتونونو شمېر منفي د پروتونونو شمېر دې باندې هم څنګه کولی شو اتومي کتله منفي پروتونونو شمېر یا اتومي کتله منفي اتومي نمبر دا دواړه اتومي نمبر او د پروتونونو شمېر یوه خبره ده نو موږ څه وکړو n مساوي کېږي 19 منفي 19 اتومي کتله ده که نه او د پروتونونو شمېر څومره دی 9 دی نو دا چې منفي کم څو راځي 10 راځي دې پورې خو مشکل نشته راځو لږ مخته ځو اوس موږ ګوره یو اتوم کې موږ چې کولی شو هم د پروتونونو شمېر پیدا کولی شو هم اتومي نمبر هم اتومي کتله هم د پروتونونو شمېر او هم د نیوترونونو شمېر پیدا کولی شو یوازې څه پاتې شو الکترونونه پاتې شو الکترونونه به سره کم پیدا کوو صحیح شوه ګورئ ته خبره د سره یاده لرئ یو خبره زه دلته کوم تاسو په دې خبره چې تر څو پورې یاد تاسو تر ډېره حده پورې څه کولی شئ په دې باندې پوهېږئ یو خبره د سره ډېره څه زده کړئ دا خبره د سره هېڅ کله مه هېروئ صحیح شوه په یو خنثی اتوم کې خنثی مطلب باندې پوهېږئ چې چارج نه لري صحیح شوه په خنثی اتوم کې د پروتونونو او الکترونونو شمېر څنګه دی شمېر مساوي شمېر یې څنګه مساوي دی یا مساوي وي دا خبره چې د سره یادې ته به هېڅ کله د الکترونونو په شمېر کې غلط نشي دا خبره د سره په نوټ کې ولیکه په یو خنثی اتوم کې د پروتونونو او الکترونونو شمېر مساوي دی یا مساوي وي چې هر رقم یې تاسو ته لیکلی صحیح شو دې ځای پورې خو مشکل نشته راځو اوس خنثی اتوم پېژنو چې خنثی اتوم کوم اتوم ته وایي ګورئ ښه که زه دلته د اتوم سمبولونه لیکم یا د عنصر سمبول لیکم فرض مثال زه لیکم هیلیم 2 او 4 فرض مثال لیکم کلورین 18 او 15 فرض مثال لیکم چې اکسیجن 6 او فرض مثال اتومي نمبر 8 دی او 14 داسې لیکم یا کاربن 6 او 12 تر څو پورې چې ګوره ما داسې نه کړي ښه یاد ولره چې تر څو پورې دلته ما چارج نه لیکلی یا مثبت یو یا منفي فرض مثال یو چې چارج مې د پاسه پې نه لیکلی تر څو پورې نو دغه اتوم څنګه دی خنثی دی اوس دې ټول کې وګوره دې چارج پیدا کړه که نه دا خنثی نه دی دا چارجداره دی او دا څنګه دی دا هم چارجداره دی دا هم خنثی نه دی خنثی اتوم کم دی دې ته وګورئ په دې باندې پاس چارج لیکلی دلته مثبت منفي پې شته نه نو دا خنثی اتوم دی او دا هم څنګه دی خنثی اتوم دی چې چارج پې لیکل شوی د پاسه هغې ته څه وایو چارجداره او چې فرض مثال چارج پې نه لیکل شوی هغې ته څه وایو خنثی اتوم ورته وایو خنثی اتوم کې به مشکل نه دا خو ډېره اسانه خبره ده فرض مثال دغه اتوم چې دی په دې ما چارج لیکلی نه نو دا څنګه دی دا خنثی اتوم دی په دې مې چارج لیکلی نه دا هم څنګه دی خنثی اتوم دی خو دا خنثی نه دی فرض مثال یو بل لیکم که نه فرض مثال زه دلته ولیکم چې فرض مثال فلورین لیکم صحیح ده 9 او 19 فرض مثال ته منفي یو لیکم دا اوس چارجداره دی ځینې داسې وایي ښه زه ستاسو د پوهې لپاره دغه عادت لیکم یو عادت څه دی چې کله پاس چارج کې تاسو لیکئ که مثبت لیکئ فرض مثال فلورین فرض مثال ته لیکئ سوډیم لیکئ که نه سوډیم 11 او 30 دا څنګه دی اول خو دغه پوښتنه کلیر کړئ چې دا اوس خنثی دی که نه دی دا خنثی دی ځکه چارج پې نشته خو که زه دلته مثبت یو ولیکم نو دا به څنګه شي دا به چارجداره شي دا اوس خنثی نه دی دا مثبت یو داسې لیکل کېږي ښه دا یو نه لیکل کېږي یوازې دا مثبت دا صرف تاسو د پوهې لپاره یو که تاسو لیکئ باک نه لري ښه خو دا نه لیکل کېږي صحیح شوه دا فلورین کې منفي یو چارج چې دی دا نه لیکل کېږي ډایرکټ منفي ولیکه د پاسه پې د دې مطلب دغه دی چې یو نه د دې مطلب دا دی چې منفي یو شته چې صرف د پاسه پې منفي لیکل شوی وه د دې مطلب دا دی چې دا منفي یو دی او که چارج لیکلی و فرض مثال دلته لیکلی و چې اکسیجن 6 او فرض 8 او 14 دلته منفي 2 لیکلی و که عدد لیکلی و بیا مطلب هماغه عدد دی خو که عدد نه و لیکلی صرف منفي لیکلی وه بیا یې مطلب څه شی دی بیا یې منفي یو دی که مثبت نه و لیکلی بیا مثبت یو دی فرض مثال دا سوډیم که دلته سوډیم لیکلی د پاسه به چارج لیکلی دی دې مطلب څه دی مثبت یو دی که چارج پې نه و بیا مثبت یو
چارج په د پاسه وو خو عدد ورسره نه و. د دې مطلب دغه دی چې یو عدد دلته شتون لري. دې پورې خو مشکل نه وي. موږ دا خبره زده کړه که نه. اوس د دې خبرې په یو خنثی اتوم کې د پروتونونو او الکترونونو شمېر مساوي دی. دا خبره د سره 100% څه که زده کړه. اوس ګوره دغه اتومونه څنګه دي؟ خنثی دي. نو په دې کې فرض مثال په دې کې موږ څوک وایي چې دې کې الکترونونو شمېر پیدا کړه. نو ګوره د دې اتومي نمبر څو دی؟ 18 دی. نو د دې کې د پروتونونو شمېر څومره دی؟ 18 دی. ځکه پروتونونو شمېر او اتومي نمبر یوه خبره ده. صحیح شوه؟ نو دې کې د الکترونونو شمېر څومره دی؟ هغه هم د پروتونونو څنګه دی؟ مساوي دی. څنګه دی؟ مساوي دی. هغه هم څومره دی؟ 18 دی. ځکه دې کې څومره پروتونونه دي؟ 18 پکې پروتونونه دي، 18 پکې الکترونونه هم وي. ځکه چې د چارجونه سره څنګه دغه څنګه دی؟ د چارج نه لري، یعنی خنثی ذره ده، یعنی خنثی اتوم دی. صحیح شوه؟ که دلته راشو هایدروجن ته راشو، صحیح ده؟ نو د کې الکترونونو شمېر څومره دی؟ تاسو یې ویلی شئ څومره دی؟ ګورئ اتومي نمبر یو دی، یعنی د کې د پروتونونو شمېر یو دی. یعنی دا چې خنثی دی، چارج پې نشته، نو د کې د الکترونونو شمېر څومره دی؟ یو. مشکل خو نشته. ګورئ د پروتونونو شمېر یو دی، نو د الکترونونو شمېر هم څومره دی؟ یو دی. ځکه چې دا اتوم څنګه دی؟ خنثی دی د چارج نګاه. که دې کې د پروتونونو شمېر د نه پوښتنه وکړم څومره راځي؟ پروتونونو شمېر هغه 6 راځي. د الکترونونو شمېر څومره راځي؟ ځکه چې خنثی دی هغه هم څومره راځي؟ 6 راځي. د نیوترونونو شمېر څومره راځي؟ د کاربن فرض مثال څومره راځي؟ موږ ویلو چې اتومي نمبر منفي اتومي کتله 6 منفي 12 منفي 6 څو راځي؟ 6 راځي. د درېیمه نظریې موږ څنګه کې یو اتوم کې پیدا کولی شو. رځو په دې کې خو انشاءالله دې ځای پورې خو مشکل نشته. یو څو مثاله نور د سره څه کوو؟ حلوو. یو اتوم چارج ولې خنثی دی؟ ولې خنثی دی؟ دغه پوښتنه صحیح شوه؟ ځکه خنثی دی چې پروتون مثبت چارج لري او الکترون منفي چارج لري. نو د پروتونونو او د الکترونونو شمېر پکې مساوي دی. نو ځکه د اتوم څنګه دی؟ خنثی دی. که اتوم کې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر ګډوډ شي، یا به پروتونونه اضافه شي یا به الکترونونه اضافه شي. ګوره دلته څه بله خبره سره زده کړه. که په یو اتوم باندې ګوره یو اتوم به څه وخت کې په خنثی حالت کې چې کله د پروتونونو او د الکترونونو شمېر مساوي، چې دواړه مساوي نه اتوم به څنګه وي؟ خنثی وي. لکه دې اتوم باندې ولې چارج نه لیکم؟ ځکه یې پې نه لیکم چې دې کې د پروتونونو شمېر 18 دی او الکترونونو شمېر یې 18 دی. دا سره دا مثبت دی. پروتون څنګه چارج لري؟ هلته ما ویلي وو مثبت مثبت مثبت، او الکترون څنګه چارج لري؟ منفي. نو دا ځکه سره خنثی دی چې د پروتون او د الکترونونو شمېر سره څنګه دی؟ مساوي دی. څنګه دی؟ مساوي دی. که چیرته په یو اتوم کې د پروتونونو شمېر اضافه شي یا د الکترونونو شمېر اضافه شي، نو دې کې به چارجداره شي. اتوم به څنګه شي؟ چارجداره به شي. لکه فرض مثال زه پوښتنه کوم، که د پروتونونو شمېر اضافه شي نو څه شی کوم چارج به اتوم غوره کړي؟ اتوم به مثبت چارج غوره کړي. که په یو اتوم کې د پروتونونو شمېر اضافه شي، صحیح ده؟ نو هغه به څنګه شي؟ دغه به چارج به څنګه شي؟ مثبت به شي. او که په یو اتوم کې د الکترونونو شمېر اضافه شي، نو هغه به څنګه شي؟ منفي چارج به غوره کړي. چله دې ځای پورې خو مشکل نشته. ښه، د زو یو بله موضوع ته ځو. په دې خو انشاءالله پوه شئ. یو مثال به کې نور هم حل کړو. فرض مثال یو 2 مثال به کې دا خو به انشاءالله لیکلي چې په یو خنثی اتوم کې د پروتونونو او الکترونونو شمېر مساوي دی. د زو تشته فرض مثال د زو دلته یو سوال حلو. فرض مثال مونږ وایو چې څوک فرض مثال رانیسو اکسیجن به ونیسو 8 او 14 درې ذرې پکې مونږ اول اتومي نمبر او اتومي کتله مهمه ده. اتومي نمبر یې څومره دی؟ 8. اتومي کتله یې څومره ده؟ 14. مونږ ته درې ذرې ډېرې مهمې دي چې مونږ ته باید د اتوم د دغه سمبول نه زده شي. سیده هغه اول څه دی؟ د پروتونونو شمېر. پروتونونو شمېر څومره راځي؟ تاسو زده کړه څومره راځي؟ د اتومي قدر اتومي نمبر خپله د پروتونونو شمېر ته وایو. نو څومره راځي؟ 8. تاسو دغه چې زه د سوال ولیکم، تاسو یوه کې ځان سره ویډیو سټاپ کوئ، بیا حلوئ، سیده بیا دې سره مقایسه کوئ، داسې بیا ډېر ښه زده کېږي. اتومي کتله یې څومره دغه د پروتونونو شمېر خو دا دی. د الکترونونو شمېر څومره دی؟ مونږ ویلی چې دا اتوم چارج لري؟ نه، چې چارج نه لري بس د پروتونونو او الکترونونو شمېر سره مساوي دی. دا هم څومره دی؟ 8 دی. الکترونونو شمېر یې څومره دی؟ سیده حل هم که ګوره الکترونونه خو مو ولیکل. د چا؟ د نیوترونونو شمېر. د نیوترونونو شمېر اتومي کتله منفي اتومي نمبر 14 منفي 8 څو راځي؟ 8 راځي. دې ځای پورې یو خو دا سوال صحیح ده. انشاءالله دې کې به مشکل نه وي. دا د اتوم درې اساسي ذرې دي، دا باید تاسو ته معلوم وي. فرض مثال یو بل اتوم لیکم. فرض مثال لیکم فلورین لیکم 9 او 19. صحیح شوه؟ راځو د اتومي نمبر یې څومره دی؟ اتومي نمبر درته معلومیږي 9 دی، یعنې د کې پروتونونه 9 دي.
او اتومي کتله څومره ده A څومره دی هغه 19 دی د پروتونونو شمیر څومره دی مونږ ویل چې پروتونونو شمیر خپل اتومي نمبر ته وایو او الکترونونو شمیر څنګه چې د اتوم خنثی دی نو د پروتونونو او الکترونونو شمیر څنګه دی مساوي دی هم 9 دی الکترونونو د نیوترونونو شمیر څومره دی هغه څومره دی 19 منفي 9 څو راځي 10 راځي دې پرې خو مشکل نشته صحیح شو ها که دې اتوم پر مثال ډایګرام رسم کو نه ډایګرام به دا رقم رسمو ها د کې څو پروتون دي مونږ ویلې د کې څو پروتون دي نه په کې پروتون رسم کی دوا سلور شپږ اته نه څو نیوترونه دي 10 نیوترونه دي 1 2 3 سلور 5 شپږ 9 اته 9 10 صحیح شو د کې څو دانې الکترونه دي لس پکې څو 9 پکې الکترونه دي خو هغه چیرته دي مونږ چې هغه په مدارونو کې دي 2 الکترونه په هغه تاسو اوس نه زده کیږي خو وروسته بیا دې ته وایو دې ته کې د شي دنه بس لیکچر کم لا کوو بیا مونږ وایو چې په کوم مدار کې څومره الکترونونه دي صحیح شو دا بیا بل لیکچر کې وایو پر مثال په دې کې څو دي 2 دي په دویم کې د څو راځي په دې پوهیږئ ښه وروسته په دې بل لیکچر کې به په دې پوهیږئ څو شو الکترونونه څو شو پر مثال اول کې 2 دي دویم کې څو دي ټول 9 دي کنه اول کې چې 2 شو نو دویم کې به وشي صحیح شو نو د فلورین په اول مدار کې 2 الکترونه دي وروسته دا د فلورین څه شو ډایګرام شو دا پروتونونه نیوترونونه مې دلته په هسته کې وځایول او 9 الکترونونه مې ورته مدارونو کې ځای پر ځای کړه دې پرې خو مشکل نشته صحیح شو راځو دا غي الکترون ته موخه بګیږي چې اول مدار کې څو الکترون دي دویم کې څو دي دا دین ورسته ان شاء الله درته زه حل کوم دا مشکل درته حلوم چې په اول کې څو راځي په دویم کې څو راځي دا یو خپل لیکچر صحیح شو اوس راځو تر ټولو مهمه خبره راځو دلته دا خبره کوم زده کړه تاسو په ډیرو شیانو بیا پوهیږئ سیده کوم دا خبره زده کړه بیا په ډیرو شیانو پوهیږئ ان شاء الله کنسپټ به مې کلیر شي که دې خبره باندې تاسو پوه شئ یو خبره سره زده کړئ ښه زمونږ په نصاب کې چې دی په دا کیمیا کې چې کومه مونږ وایو په کیمیا کې در سره زده کړئ مونږ کیمیاوي اړیکې څېړو او په کیمیاوي اړیکو کې څه دی کیمیاوي اړیکې د پروتون د انتقال یا د شریکولو په پایله کې منځته راځي صحیح شوه نو مونږ چې کله اتوم کې غږیږو د اتوم په چارج باندې دا زمونږ کوم نصاب دی په دې کې به ته داسې وایي صحیح شوه داسې به وایي یوازې په دې زمونږ په اړیکو کې په کیمیاوي اړیکو کې صحیح ده اتوم څه کوي الکترون یا د لاسه ورکوي الکترون یا د لاسه ورکوي او یا یې څه کوي یا یې اخلي یا یې الکترون څه کوي الکترون یا د لاسه ورکوي یا یې د لاسه ورکوي او یا یې څه کوي اخلي په کیمیاوي اړیکو کې یعنې موږ چې اوس کوم وایو سیده تاسو داسې نشئ کولی چې یو اتوم پروتون لرې کوي په کیمیاوي اړیکو کې سیده یا پروتون ورته راولئ یا نیوترون ته لرې کوي یا ورته نیوترون راولئ تاسو به صرف څه کوئ الکترون به یا د لاسه ورکوي او یا به یې څه کوي اخلي بس دا یو خبره زده کړئ در سره په کیمیاوي اړیکو کې یا الکترون د لاسه ورکوي یا یې اخلي یا یې شریکوي هغې کې موږ کار نه لرو شریکولو کې خو دا در سره زده کړئ که د اتوم چارج تبدیل و یعنی چارج یا مثبت شوی و یا منفي شوی و نو ده به یا الکترون د لاسه ورکړی یا به یې اخیستی صحیح شوه دا خبره در سره زده کړئ که د یو اتوم همدا الکترون ورکول او اخیستل الکترون کوم چې په مدارونو کې دي دا ورکول یا اخیستل د چارج د بدلیدو لامل کیږي دا خبره سره یاد لرئ ښه د الکترون اخیستل یا ورکول دا د څه لامل کیږي د چارج د بدلون لامل کیږي دا خبره د سره تل لپاره یاد لرئ صحیح شوه چې د الکترون ورکول یا اخیستل الکترون ښه بل چې نه پروتون نه نیوترون د الکترون ورکول یا اخیستل د چارج د بدلیدو لامل ګرځي دا خبره د سره په خپلو کتابچو کې څه کوي ولیکئ صحیح شوه ها که الکترون که یو اتوم الکترون یا د لاسه ورکوي یا الکترون د لاسه ورکوي او یا الکترون څه کوي اخلي دا شمله ما غلطه لیکلې تاسو باید زما په خولې باندې ځان پوهېږئ ښه الکترون یا د لاسه ورکوي او یا څه کوي اخلي او دا د دوی څه کېږي د چارج د بدلیدو لامل کېږي د چارج بدلیدو تبدیلیدو یا بدلیدو لامل کېږي
لامل ګرځي. دا خبره د سره یاد لرئ. چارج به سره کوم د اتوم بدلیږي چې یا الکترون د لاسه ورکړي یا یې واخلي. دا خبره د سره یاد لرئ. صحیح شوه. اوس راځو دې ته. دا اوس کنسپټ کلیر کوو. اوس یې ده چې سره کوم کېږي. راځو دا خبره مې انشاءالله زده کړه نه؟ هیڅ خو مشکل نشته. فرض کا مثال ما سره یو اتوم دی. تاسو یو اتوم فرض کړئ. فرض مثال د سوډیم به راواخلم. صحیح شوه. دا 11 اتومي نمبر لري او 30 اتومي کتله لري. ته ماته ووایه چې دکې د پروتونونو شمېر څومره دی؟ اتومي نمبر یې چې 11 دی، نو پروتونونو شمېر 11 دی. الکترونونو شمېر یې څومره دی؟ هغه د پروتونونو مساوي دی ځکه دا چارج نه لري. نو څومره به شي؟ 11. د نیوترونونو شمېر یې څومره دی؟ هغه 30 منفي 11 3 منفي 2 دا 2 راځي او دا چې دغه کوم 1 راځي 12 راځي. دې ځای پورې خو مشکل نشته. تاسو فرض کړئ دا خو سره یاد دی کنه چې د چارج څومره دی؟ مثبت دی. او د چارج څنګه دی؟ منفي دی. ځکه دا خنثی دی چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر مساوي دی. تاسو فرض کړئ چې دغه سوډیم چې دی یو الکترون د لاسه ورکړو. څومره؟ یو الکترون یې د لاسه ورکړ. فرض کا مثال دی یو الکترون څخه یو الکترون یې څخه د لاسه ورکړ. ما ټل چې الکترون به یا د لاسه ورکړي یا به یې اخلي. فرض کا مثال دی الکترون د لاسه ورکړ. راځو هغې نه وروسته د ده چې لرو د دغه ارڅ پروتونونو او د الکترونونو او د نیوترونونو شمېر څه کوو؟ لیکو. د پروتونونو، الکترونونو او د نیوترونونو شمېر بیا هم لیکو. دکې وروسته چې د الکترون د لاسه ورکړه دکې به د پروتونونو شمېر څومره وي؟ 11 ځکه پروتون یې د لاسه نه دی ورکړی. راځو د الکترونونو شمېر به یې څومره شي؟ د یو الکترون د لاسه ورکړی نو مخکې ورسره څو؟ 11. اوس به څو شي؟ یو یې د لاسه ورکړی 10 ورسره پاتې شي. دکې به د نیوترونونو شمېر څومره وي؟ د نیوترونونو شمېر به یې څومره وي؟ هماغه 12 ځکه د خو نیوترون د لاسه نه دی ورکړی. یوازې څه د لاسه ورکړی؟ الکترون یې د لاسه ورکړی. صحیح شوه. د دې چارج څنګه دی؟ د مثبت. او د دې چارج څنګه دی؟ د الکترون منفي. نو ګوره یو اتوم دی هغه کې پروتونونه 11 دي او نیوترونونه الکترونونه پکې 10 دي. نو ستاسو په نظر چارج به څنګه وي؟ چارج به یو عدد اضافه نه شي. ګوره چې دا څومره دی؟ ګوره دکې یو پروتون اضافه شو که نه؟ د الکترونونو د پروتون ترمنځ څومره فرق راغلی؟ یو پروتون په اضافه شو. نو تاسو به دلته ولیکئ چې مثبت یو چارج. څومره؟ مثبت یو چارج. چې الکترون د لاسه ورکړي بیا په د پاسه ولیکئ چې مثبت یو چارج. ځکه چې هلته پې پروتون نه دی اضافه شوی. پروتون خپله ولاړ دی، الکترون ترې نه د لاسه لاړه. نه چارج خپله د پروتون څنګه شو؟ اضافه شو. نو موږ دلته لیکو چې مثبت یو چارج. مشکل به انشاءالله دې ځای پورې تاسو پوه شئ. ښه زه یو پوښتنه بله کوم. تاسو نه زه یو پوښتنه کوم. د ده په اتومي نمبر او اتومي کتله کې به تغییر راځي؟ اتومي نمبر او په اتومي کتله کې به تغییر راځي؟ ولې نه راځي؟ ولې راځي نه؟ ځکه موږ د پروتونونو شمېر ته څه وایو؟ اتومي نمبر نه. بیا هم اتومي نمبر څومره دی؟ هماغه 11 دی. صحیح شوه. موږ د اتومي کتله څه ته وایو؟ پروتونونه جمع نیوترونونه. هلته پروتونونه جمع نیوترونونه څومره وو؟ د اتومي کتله دلته څو وه؟ 30 شوه. او اتومي نمبر یې 11 وو. اتومي نمبر یې اوس هم 11 دی او اتومي کتله یې اوس هم څومره ده؟ پروتونونه جمع نیوترونونه. پروتونونه جمع نیوترونونه خو پکې تغییر نه دی کړی. دا چې سره جمع کړم څومره راځي؟ 30 نه راځي. نو دا یې تغییر نه کوي. اتومي نمبر هم تغییر نه کوي، اتومي کتله هم تغییر نه کوي. یوازې څه کوي؟ الکترونونه چې تغییر وکړي یوازې چارج تغییر کوي. نور هېڅ مخکې خنثی اوس یې مثبت یو چارج واخیستو. صحیح شوه. دې ځای پورې تاسو پوه شوئ. راځئ یو بل سوال حل کوو. فرض کا مثال ما سره فرض کا مثال فلورین دی. څوک دی؟ فلورین دی. دا 9 او 19. دکې پروتونونه څو دي؟ دکې پروتونونه فرض کا مثال تاسو راته وایي څو دي؟ 9 دي. په دکې الکترونونه څو دي؟ هغه هم 9 دي ځکه چې د چارج نګاه نه د چارج نشته دا خنثی دی. او دکې نیوترونونه څو دي؟ 10 دي. مشکل خو نشته. فرض کا مثال فلورین یو الکترون څخه یو الکترون واخیستو. څنګه؟ یو الکترون فرض کا مثال واخیسته. راځو د هغې نه وروسته د ارڅ لیکو. صحیح شوه. د فلورین ارڅ لیکو. نو دکې به د پروتونونو شمېر بیا هم څومره وي؟ نور 9 به وي ځکه پروتون الکترون خو پروتون کې فرق نه راځي. الکترونونه به یې څومره وي؟
یو الکترون یې واخیست هغې نه به وروسته د دې الکترونونو شمېر څومره شي 10 به شي د ده د نیوترونونو شمېر به تغیر وکړي نه هماغه 10 صحیح شوه اوس راځو د ده چارج به څومره شي ګوره د ده چارج د پروتونونو چارج خو مثبت دي که نه او د الکترونونو چارج منفي اوس دا الکترونونه پې اضافه شو ګوره الکترونونه پې څنګه شو اضافه شو څومره پې اضافه شو یو الکترون پې اضافه شو نو دلته به منفي یو چارج به ورکو یو چارج به ورکو او اتومي نمبر او اتومي کتله کې تغیر نه راځي ځکه چې پروتون او نیوترون کې چې تغیر رانه شي اتومي نمبر کې او اتومي کتله کې تغیر نه راځي دې پورې خو مشکل نشته مونږ ګوره بیا هم درته وایم چې الکترون یو اتوم چې الکترون د لاسه ورکړي ګوره فکر وکړه د پروتونونو د الکترونونو شمېر مساوي دی صحیح شوه دواړو شمېر سره څنګه دی مساوي دی فرض مثال یو اتوم پروتونونه یو الکترون د لاسه ورکوي یعنی الکترون یې څه کېږي کمیږي په دغه اتوم کې الکترون نه څه کېږي یو الکترون چې د لاسه ورکړو هغه لرې شو بهر لاړه نو د ده خو مخکې پروتونونو او الکترونونو شمېر مساوي وو اوس ته فکر وکړه اوس پې څوک اضافه شو الکترون خو یې د لاسه ورکړی منفي چارج یې د لاسه ورکړی نو پروتون شمېر پې اضافه شو که نه نو دا به څنګه چارج اخلي مثبت که یو الکترون د لاسه ورکړه مثبت یو چارج اخلي او که دوه د لاسه ورکړه مثبت دوه چارج اخلي صحیح شوه او که دوه الکترونونه واغستل منفي دوه چارج اخلي ګوره زما د خبرې مطلب ټول دا دی که یو اتوم الکترون د لاسه ورکړي نو څنګه چارج اخلي مثبت چارج اخلي ځکه د پروتونونو شمېر پې اضافه کېږي په دغه اتوم کې او که الکترون واخلي نو چارج څنګه راځي منفي راځي صحیح شوه راځئ دوه مثاله زر نور حلوم چې تاسو لږ سم پوه شئ بیا به درس راغونډوو خپل صحیح شوه درس په څه کوو راغونډوو فرض مثال دلته راځو زموږ سره څوک دی زموږ سره فرض مثال مګنیزیم دی څوک دی مګنیزیم 12 او 40 فرض مثال د اول راځي د پروتونونو شمېر څومره دی 12 د الکترونونو شمېر څومره دی 12 د نیوترونونو شمېر څومره دی تاسو معلومولی شئ 12 40 منفي 12 راځي صحیح شوه مشکل خو دې ځای پورې نشته فرض مثال د دوه الکترونونه د لاسه ورکړه دوه الکترون یې د لاسه ورکړه یعنی بل چاته یې ورکړه یا یې د لاسه ورکړه 4 رقم تاسو ته لیکو دوه الکترون یې څه کړه د لاسه ورکړه راځئ د مګنیزیم وروسته د دې حالت نه وروسته دغه لیکو هماغه مګنیزیم دی صحیح شوه هغه ورسره نه لیکو اتومي نمبر اتومي کتله نه لیکو چې تاسو لږ سم پوه شئ پروتونونو شمېر یې څومره دی هماغه 12 دی الکترونونو شمېر به یې څومره شي دوه یې د لاسه ورکړي مخکې ورسره څو مخکې ورسره 12 اوس یې دوه د لاسه ورکړي څو به شي 10 د نیوترونونو شمېر یې څومره راځي هماغه 12 ځکه د لاسه یې نه دی ورکړی نه یې اخیستی دی تاسو وایي د ده د اتومي نمبر به څو وي اتومي نمبر به یې څو وي هماغه پروتونونو شمېر که درته به وي که نه څومره 12 راځي او د دغه اتومي کتله به یې څومره وي لاندې مې ولیکه اتومي کتله به یې څومره وي دا جمع ده څومره راځي 40 هماغه هېڅ تبدیل نه راځي خو اوس ګوره د دې پروتون چارج مثبت دی د الکترون چارج منفي دی دلته دوه پروتونونه په اضافه دي ګوره دا 10 یا 12 دي نو دلته به څومره چارج راشي مثبت 2 مشکل خو نشته د دې پورې مشکل نشته راځو اکسیجن ته راځو فرض مثال اکسیجن 8 او 14 د دې د پروتونونو شمېر څومره دی 8 د دې د نیوترونونو شمېر څومره دی یا الکترونونو شمېر څومره دی هغه هم 8 دی ځکه چې اتوم خنثی دی نیوترونونو شمېر څومره دی هغه هم 8 دی صحیح شوه راځو د ده فرض مثال د دوه الکترونونه واخیستل دوه الکترونونه یې څه که واخیستل نو د ده چارج به څومره شي فرض مثال د ده وروسته دې نه د پروتونونو دغه شمېر لیکو دلته پروتونونه په اکسیجن کې بیا څو وي هماغه 8 به الکترونونه به پکې څو شي 10 به شي نیوترونونه به پکې څو شي او به پکې څو شي 8 هماغه راځئ د ده چارج به څومره راشي ګوره پروتونونو چارج مثبت دي که نه او د الکترونونو څنګه یي منفي دوه مثبت منفي چارجونه پرې څنګه دي اضافه دي یعنی منفي 2 چارج د اتومي نمبر یې څومره راځي ګوره هماغه راځي ځکه د پروتونونو شمېر ته اتومي نمبر وایو نو 8 راځي او اتومي کتله دې دواړو مجموع 8 جمع 8 14 مشکل دې ځای پورې شته نه صحیح شوه ښه اوس راځو یو څو سواله نور حلوو صحیح شوه د دې کوم مشکل نشته که په چا باندې منفي چارج لیکل شوی او د دې مطلب دا دی چې د الکترون اخیستی دی الکترون یې اخیستی دی الکترون خپله منفي چارج اخیستی دی الکترون یو منفي شی دی یو منفي دی چې منفي ته اخلي خو تا به منفي کوي که نه که ته یو ښه مثال کې زده کړي که تاسو د یو خراب ملګري سره ګرځئ نو تاسو به هم خرابوي صحیح شوه او که د ښه فرض مثال که دا خراب ملګری تاسو د لاسه ورکوي نو تاسو به څه کېږئ مثبت کېږئ به الکترون منفي دی چې ته یې اخلي څه به کېږي منفي کېږي به او چې ته د لاسه ورکوي څه به کېږي مثبت کېږي به پوه نه شوې فرض مثال تا یو خراب ملګری دی هغه دې پیدا کړه چې هغه ته ځان سره واخلي نو تا هم ځان سره خرابوي خو تا هم منفي کوي که نه صحیح شوه او چې ته فرض مثال یو خراب ملګری د لاسه ورکړي نو ته به څه کېږي مثبت کېږي به در سره یاد لرې الکترون منفي شی دی چې ته یې اخلي ته به منفي کېږي
او چې ورکوي څه به کېږي مثبت کېږي. انشاءالله دې ځای پورې خو مشکل نشته. راځو یو څو سواله نور حلوو. بس دا اخرنۍ ډبه ده، دا وایو نور خلاص. اوس فرض مثال ما ته چا لیکلی دي چې کلورین 14 او 15 او دلته راته لیکلی چې منفي 1 یا د پاسه د دې مطلب دا دی چې دا کلورین څه کړی دی، یو الکترون یې اخیستی دی. اوس که ما ته څوک وایي چې د پروتونونو الکترونونو او د نیوترونونو شمېر ولیکه، نو ته به داسې لیکي پروتونونه پکې څو دي، پروتونونه یې تغیر نه کوي، هماغه اتومي نمبر نه د پروتونونو شمېر څه کېږي معلومیږي. د ده اتومي نمبر څو دی 14، هماغه 14 اتومي نمبر دی. د نیوترونونو شمېر څومره دی، د نه پروتون د لاسه ورکړی او نه نیوترون د لاسه ورکړی. صحیح شوه. نو د پروتونونو او د نیوترونونو د نه پروتونونو کې تغیر راغلی، نه نیوترونونو کې هماغه رقم پیدا کړه 15 منفي 14 18 هماغه رقم. صحیح شوه. خو الکترونونه به دا رقم پیدا کړي. ګوره د مخکې څو پروتونونه، د مخکې چې دی څو دانې الکترونونه درلودل، مخکې د دې چې دا یو الکترون واخلي د پروتونونو او د الکترونونو شمېر مساوي و او هغه څومره پروتونونه یې 14 و، مخکې الکترونونه یې 14 و. اوس چې یو اخیستی دی نو څو به شي 18 به نه شي، یو یې اخیستی دی که نه، نو د ده به الکترونونه څومره شي 18 به شي. صحیح شوه. ځکه دې باندې منفي چارج دی. منفي یو مطلب دا دی چې یو الکترون یې اخیستی دی، نو دا د دې څه شو ذرې شو. فرض مثال بل درکړي، مګنیزیم درکړي فرض مثال، یا کلسیم به ولیکو، کلسیم 20 او 40 دلته مثبت 2 درکړي. د دې مطلب دا دی چې د دې 2 الکترونونه څه کړي دي د لاسه ورکړي دي. دا ولې چې د باندې مثبت 2 چارج راغلی دی، د پروتونونو شمېر به څنګه شوی دی اضافه شوی دی. راځو آیا د ده په پروتونونو کې تغیر راغلی؟ نه، هماغه اتومي نمبر نه پروتونونو شمېر څه کېږي مساوي دی ورسره، ځکه چې دا مثبت 2 چارج په دا معنا لري چې د صرف 2 الکترون اخیستي، نور د ده په هسته د ده په اتوم کې هېڅ تغیر نه دی راغلی، یوازې 2 الکترونونه یې څه کړي د لاسه ورکړي دي، نور هېڅ تغیر نه. نو پروتونونو شمېر یې هماغه 20 دی. دې کې د نیوترونونو شمېر څومره دی هماغه څو دی 20 منفي 40 منفي 20 دی. او د الکترونونو شمېر پکې څومره دی هغه به ګوره داسې معلوموو. مخکې پکې څومره وو، مخکې پکې 20 وو، مخکې د دې چې دا 2 الکترونونه د لاسه ورکړي، پروتونونو د الکترونونو شمېر یې مساوي و 20 وو، اتومي نمبر یې 20 دی، د پروتونونو شمېر یې شمل وو، خو اوس یې 2 د لاسه ورکړي دي. نو څه به کوو 20 منفي 2 به وکړو، مخکې خو 20 خو اوس یې 2 د لاسه ورکړي دي، نو څو راځي 18 راځي. انشاءالله دې ځای پورې مشکل نه. که یو بل سوال حلوئ فرض مثال راخلو، فرض مثال او راخلو دا به راواخلو هایدروجن یو مثبت یو. فرض مثال دکې د پروتونونو شمېر څومره دی، پروتون خو یې تغیر نه دی راغلی، هماغه اتومي نمبر یې چې یو دی، نو پروتونونو شمېر یې یو دی. د الکترونونو شمېر یې څومره دی، د نیوترونونو شمېر یې څومره دی هغه هم هماغه دی، ځکه د الکترون د لاسه ورکړی دی، نور هېڅ شی هم نه دی کړی. نو د اتومي هغه څنګه پیدا کوو، اتومي کتله منفي اتومي نمبر 0 او د الکترونونو شمېر به سره کم پیدا کوو. مخکې څو پروتونه وو، مخکې څو پروتونه وو یو، څو الکترونه وو یو، هغه یو مثبت یو مطلب دا دی چې یو یې د لاسه ورکړی، نو څومره به شي الکترونونه پکې 0 به شي. دې ځای پورې خو مشکل نشته.